بسم الله الرحمن الرحیم. اوس بیا راځو په چارت باندې کار کوو چې مثال چارت کې نور څه آپشن او اختیارات دي چې تاسو ترې ګټه پورته کولی شئ. راځو انالایز ټاب ته. که ورته ووایو چې مثال دلته ګوره دا فلټر دی، که د دې زده موږ کولی شو چې فلټرینګ وکړو، مثال دا تنه لرې کړو، اوکې. دا تغییر چې په دې کې راغی په دې کې هم راځي، که په دې کې هم تغییر راغی په دې کې راځي، که په دې کې تغییر راولي په هغې کې. دا ځکه چې په چارت دی. که لرې کوو یا مثال دا فلټرینګ د دې نه په دې به کلیک وکړو، ورته هایډ آل. مثال ګوره عادي چارت غوندې شو. مثال دا اوس زموږ د یو عادي چارت په شکل دی چې مثال څنګه موږ کولی شو چې دا فارمت کو یا دا کو. دلته کلیک کوو. که مثال په ځینې وخت کې که موږ دلته پاس څه فیلډونه اضافه کو، دلته راشو ورته چې ورته ډیسټریک، نو په دې دا چارت بیخي ګډوډ شو، ځکه چې په دې شکل چارت جوړول نو ډېر مشکله ده. چې مثال دغه شي دلته ګوره ویلو صفر شو، دا ټول په دې شکل دا ستونزه پیدا کړه. اوس په دې شکل راځو ورته چارت دی. که غواړئ چې د دې فیلډونو سره که ته مثال ځینې فیلډونه اضافه کړې، راشي دلته ورته چې میل دلته واچوئ. ګوره دا چارت د همغې په اندازه دې خوا اخوا کېږي. که ته وایې چې چارت باید فیکس وي، په دې باندې رایټ کلیک کړه، راشه ورته چې فارمات چارت ایریا. که چېرته موږ په دې باندې کلیک کړو او بیا راشو ورته ګوره دلته راته وایي چې فارمت ډیټا سیریس، دې ته ډیټا سیریس وایي مثال په دې دا ایریا. او که چېرته دا لیبل کلیک کړو او رایټ کلیک ورته وایي ګوره فارمت ډیټا لیبل. مثال که چېرته لیجنډ ته راشو، دا لیجنډ باندې کلیک کړو وایي فارمت لیجنډ. نو دا ګوره اشکال دي د ټول د دې لیجنډ او د دې مثال دا اشکال دي. اوس راځو په دې باندې کلیک رایټ کلیک کوو وایي لیجنډ، راځو پلاټ ایریا. مثال دا ایریا شو، دا چارت موږ کولی شو د دې نه لږ وړوکی کړو په دې شکل سره. او بیا دلته راشو کلیک کوو او ورته ووایو چې مثال پلاټ ایریا، نو دې نه ونیسو لږ لوی کو یا وړوکی کو. په دې شکل موږ کولی شو چې سایز یې لوی وړوکی کو. په منځ کې ګوره دا سپینوالی راغی. بیا په دې چارت باندې کلیک کوو، بیا ورته چې فارمت چارت ایریا. دلته راځو مختلف دغه دي سایز او اندازې دي. که غواړئ چې مثال سل غټ شي وړوکی شي د بل چارت لاندې وي، دا چارت په خپله اتومات څه کېږي سایز یې غټېږي. موو اینډ سایز ویت سیلز. ګوره وایي دا سل سره چې څومره وړوکی کېږي غټېږي، نو هغې سره دا سایز هم تغییر کړه. وایي موو بټ ډو ناټ سایز ویت سیل. دا به ونیسئ. مثال دا به بیا د سلز د غټېدو وړکېدو سره نه دغه کېږي. که اوس راشو دلته دا کلوز کو. اوس مثال دا سیلز دي، ورته چې مثال وړوکي کو لږ. ګوره کنټرول زیډ ډېره ماړه کړه، نو دومره یې کو. ګوره دا چارت سره وړوکی شو. اوس ورته کنټرول زیډ کوم، دا سلیکټ کوم، ورته وایم چې فارمت په چارت دغه ته راځم، په دې باندې کلیک کوم، ورته وایم چې فارمت چارت ایریا. دې ته راځم، بیا دیز ته راځم، ورته وایم چې سایز ان پراپرټیز ته چې رالم، دا به دلته موو بټ ډز ناټ سایز ویت سیل. صحیح ده، دا هم سلیک. اوس که موږ دلته راشو او دا مثال خانې وړوکي کو، نو دا چارت په خپل اندازه ګوره پاتې دی. ګورې سپینوالی دلته پاتې شو. دا مثال څنګه سایز کوي په خپله. دا چارت کلیک کوو، دلته راځو، بیا راځو مثال فارمت چارت ایریا، دلته ورته چې مثال اتوماتیک، دلته ورته چې ګریډینټ دغه چارت ایریا. مثال په دې شکل سره راځي، دلته شیډو ورکوي ورته. مثال کم شکل دا وګورئ، شکل د شیډو ده په دې مثال بی شین وبخښئ شین. دلته ګلو ورته ورکوه، مثال سره هم ګلو
په دې شکل سره دا وګورئ دا ګلو واخیسته دا به کلوز کړم چې دا معلوم شي تاسو ته سافت ایج مثال دلته راځم په دې شکل سره وګورئ سافت ایج دلته هغه سافت ایج د مثال دغه زیات شو که بیرته راشم دا ونیسم په دې شکل شو بیرته دا کلیک کوم کلپس شي دا هم کلپس کړم دا ګوره 3D فارماتینګ مثال په کوم شکل په دې شکل سره دلته ونیسئ مثال دا اشکال مختلف اشکال ورته نیسئ لکه داسې مثال دا 3D شکل د دې شو اوس راځو مثال کلر فلینګ ته راځو چې مثال سره رقم فلینګ وي مثال سالډ په دې شکل یا په دې شکل یا مثال ټکس یو پکچر ورته راوړو د کوم ځای نه تاسو پکچر ورته دغه کولی شئ ورته چې انزرټ فرام فایل د فایل نه یو پکچر دلته راولو دا د یوسفزیانو ټولنې یو پکچر و چې دا ما سره دا مې راوسته اوس ورته یم چې آنلاین خو نه یو بیا راځم پکچر ته په پکچر کې یو ساده دغه به ونیسم په دې شکل سره دا پکچر ورته راوستی شي ورته یم چې فیل پیترن مثال د مختلف پیترنونه دي دا ورته غوره کولی شئ رنګ ورته ورکولی شئ چې داسې رنګ ورته ورکړه ګوره دا شکل یې تغییر شو دا په دې شکل شو دا د چار تیریا برخه چې مثلا څنګه چار تیریا موږ تغییرولی شو موږ همدغه شان موږ کولی شو چې د دې چارت په خپله دغه بدل کړو تغییر کړو ته وایي چې اوس بیرته دلته سیریس دې باندې رایټ کلیک کړه ورته چې فارمټ ډیټا سیریس ګوره دا به چینج په دې شکل سره دا مثال په دې شکل دې ته راځو دلته ورته نیسو ورته چې دا چارت په کوم شکل وښیي ګورئ چارت ته ګورئ تغییر کوي مثال دا رنګ باید داسې کړو په منځ کې دا یې شیډو شو راځو ګلو ته په دې ځای کې ورته چې دا شکل ګورئ بیا راځو سافت ایج ته سافت ایج په دې شکل ګورئ چارت په دغه شکل شو او که ورته وایي چې داسې سافت ایج دا ګورئ فارماتینګ د چارت تغییر و تبدیل کیږي مثال دا ګورئ 3D فارماتینګ دی ګورئ په دې شکل اشکال مختلف اشکال دی ګورئ تغییر و تبدیل تاسو کولی شئ نو دلته رنګ ته راځو مثال چې ورته فیل پیترن مثال په دې شکل ګورئ دې شکل یا ورته دغه رنګ مختلف اشکال دي باردر هم ورکولی شئ چې څنګه باردر اوس راځو دا به کلوز کو بیا به ورته چې لیبل ته به راشو لیبل موږ ډیټا لیبل عین شی دلته فارمټ کولی شو ګوره ورته چې سیریس نیم ورسره ونیسه چې مثال ټوټله بلخ قندهار دومره فیصده صحیح ده ویلیو فرام سل مثال کم سل نه ویلیو واخلي دا کنسر کوو دلته ورته چې ویلیو ګوره ویلیو واخله دلته کټګوري نیم ته نه لرې کوو مثال چې دا کم کټګوري د هغې ته نه لرې کوو پرسنټ هم سره دی ګوره دلته پرسنټیج سره دی ویلیو هم ته نه لرې کوو پرسنټیج ته ځان ته پرېږدو مثال دا لیجنډ کی مو سره اضافه کولی شئ چې کوم د لیجنډ کی تاسو ورکړئ ورته پوزیشن آوټساید سنټر مثال انساید اینډ آوټساید بیس فیټ کوم ځای کې که نه مثال دلته آوټساید به ونیسو نمبرینګ دلته موږ کټګوري د دې نیولی شو چې مثال کم جنرال کسټم نمبر په دې شکل سره تاسو کولی شئ نمبرینګ فارمټ هم وکړئ اوس زه راځم دلته ورته یم چې ویلو دا پرسنټ به لرې کړم او را به شمه دې ته سایز ته کاسټوم دلته ګوره مختلف دغه دي چې مثال کوم ځای کې میډل ټاپ هر یو اپشن دی چې مختلف اپشن تاسو نیولی شئ مارجن مثال رب شیپ دا دلته د اشکال تاسو نیولی شئ ګوره دلته تغییر و تبدیل به پکې راځي چې هر شکل تاسو ونیسئ
په دې کې به تغییر او تبدیل خامخا راځي. اوس راځو فل کلر ته. مثال کولی شي چې مثال دغسې رنګ راځي کلر دا وګورئ سور یا ورته چې ګرین په دې شکل سره دا اشکال د فارمټینګ د ډیټا لیبلو. دلته اوس دا مو سلیکټ کړی دی. راځم بیرته ډیزاین ته ورته دا ډیزاین ونیسه. هغه مخکې څه ډیزاینونه مو چې ورکړي وو هغه مې لرې کړه. په دې کې راځئ تاسو خوښ کړئ ډیزاینونه. دا بېلابېل اقسام دي. دلته وګورئ بېلابېل اقسام دلته نیولی شي. دلته لای اوټ نه هم نیولی شي چې مثال کم وی ګورئ کم یو چې خوښ یې همغه ونیسئ. په دې شکل ګوره پرسنټ به درته ښیي. په دې کې مثال څه لیبل اډ کړئ ډیټا لیبل سرخم اډ کړئ. مثال په کوم شکل سره سنټر کې نان لرې کړئ بیس فټ آوټ کولیټډ په دې کال آوټ. اوس راځم لیجنډ کوم ځای کې راوله ورته هم چې ټاپ کې راوله پاس. دلته راوسه دا ټوټل ورته لیکم چې مثال ډیټا population by provinces. ګوره دا د ټایټل شو. د دې نه تاسو کولی شئ فارمټینګ هم خپل چاټ ټایټل ته فارمټینګ ورکړئ چې مثال سره مې سنټر یا above پاس وي. لیجنډ دا دیز نه فارمټینګ چارت ته ورکولی شئ. مختلف چارتونه ګورئ دلته وګورئ. هر یو چارت چې نیسئ تاسو دلته تاسو ته ښیي او دلته فارمټونه مختلف د دیز نه سلیکټ کولی شئ. بل تاسو ته ما وویل چې په دې کې رنګونه دلته تغییرېږي. ګوره مختلف رنګونه داسې که دې ته راشئ مثال دې کې بیا یو رنګ وي خو ضعیفه کم زیات تیز او ضعیفه په دې شکل اشکالو باندې تاسو کولی شئ چې خپل چارت فارمټ کړئ. تاسو کولی شئ چې مثال همدغه چارت چینج کړئ. ګوره پایوټ چارت ته راشئ دلته مثال د بل چارت ته راشئ چې ډاو نټ دې ته ډاو نټ چارت وایي خو پای چارت مربوط دی یعنې پای چارت په شکل دی. دا وګورئ ګوره دلته مثال تغییر و تبدیل کولی شي کلر په دې شکل سره تاسو دا یو سلیکټ کولی شئ. مثال دلته یو سلیکټ کړئ او د دې رنګ تغییر کړئ. د همدې یو دغه چې دی که نه مثال د دې رنګ تغییر کړئ. راشئ ورته چې فارمټ او دلته ورته چې مثال په دې رنګ دا رنګ یا ورته چې زیړ په دې رنګ زیړ ګوره دلته هم تغییرېږي. په دې لیجنډ کې هم تغییرېږي رنګ. مثال دا کابل د زیړ دا سور هرات دی دا بل مثال هر یو تاسو ته ښیي چې مثال څنګه تاسو دغه کوئ. نو دا څنګه تاسو په چارت جوړولی شئ. مثال مختلف لارې وي د دې چې څنګه تاسو یو پایټ چارت جوړ کړئ. د فارمټینګ چې مختلف د دې نه کولی شئ چې د لیبل ته ټکسونو ته فارمټ ورکړئ په دې شکل سره. دیز نه مو ډیزاین ته دیز ته ټکس او دیز کې مثال تاسو کولی شئ چې د بیکګراوند ته ګوره په دغه شکل سره بیکګراوند ترې نه ریموو کړئ او یا ورکړئ. دلته راځئ د ټکس ته کولی شئ چې ګلو دا ور اضافه کړئ. ګوره دا د دیز نه هر ټکس ایریا چې تاسو کې دا مې سلیکټ کړه. دلته راځم ورته یم چې ګلو په دې شکل او بیا راځم ورته یم چې شیډو داسې ګورئ. تغییر تبدیل د دیز نه تاسو کولی شئ چې خپل چارت کې راشئ الاینمنټ یې تغییرولی شئ تبدیلولی شئ. دا څنګه تاسو چارت پای چارت جوړوئ که پای چارت وي که بار چارت وي که هر یو وي مثال کولی شئ چې مثال د دې طریقو په واسطه تاسو خپل ځان لپاره د خپل خوښې چارت جوړ کړئ. الله تعالی دې وکړي چې د دې درس څخه تاسو یو څه اندازه ګټه پورته کړئ.